امنیتي سرچینو راپور ورکړی چې نن شاوخوا سهار په 11 بجو افغان ځواکونه د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د کویټه ښار په ځینو پوځي تاسیساتو برید کړی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کې ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. امنیتي سرچینو راپور ورکړی چې نن شاوخوا 11 بجې افغان ځواکونه د بې پیلوټ الوتکې په وسیله د کویټه ښار په ځینو پوځي تاسیساتو برید کړی. د سرچینو په وینا دغه بریدونه په دقیق ډول هغه ځایونه په نښه کړي چې د پاکستان آرمي اړوند ګڼل کیږي. د لومړنیو معلوماتو له مخې په برید کې پاکستان د پوځ یو شمېر سرتیري وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي، خو تر دې دمه د مرګ ژوبلې کره شمېر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. امنیتي چارواکو ویلي چې د وضعیت ارزونه روانه ده او ښایي په راتلونکي ساعتونو کې نور جزئیات هم له رسنیو سره شریک شي. عیني شاهدانو ویلي چې د برید له امله په یادو پوځي تاسیساتو کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي او وروسته له هغه د بیړنیو مرستندویو ټیمونو او امبولانسونو تګ راتګ زیات شوی چې چاودنه خورا زوروره وه. ځینې سیمه ییزې سرچینې ادعا کوي چې په سیمه کې د امنیتي تدابیرو کچه لوړه شوې او پوځي ځواکونه شاوخوا سیمې ته رارسېدلي. د راپورونو له مخې دغه برید د تېرې شپې هغو عملیاتو په غبرګون کې ترسره شوی چې ویل کېږي د پاکستان پوځ له لورې پر افغان خاوره شوی و. د سرحدي سیمو اوسېدونکي ویلي چې تېره شپه د درنو وسلو ډزې او چاودنې اورېدل شوي چې له امله یې ملکي خلکو ته هم اندېښنه پیدا شوي. سیاسي شنونکي باور لري چې دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو کړکېچونو دوام ښیي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړه او امنیتي تورونه له اوږدې مودې راهیسې روانې دي او وخت ناوخت یې تاوتریخوالی هم زیات شوی. کارپوهانو خبرداری ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ سیاسي او ډیپلوماتیکې هڅې پیاوړې نه دي، نو دا ډول پیښې په سیمه ییز ثبات ته جدي ګواښ واړوي. تر دې مهاله د پاکستان رسمي چارواکو په ښکاره ډول د دې برید په اړه تفصیلي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو تمه کېږي چې په لنډ وخت کې به رسمي غبرګون وړاندې شي. په ورته وخت کې د افغانستان له لوري هم په رسمي کچه بشپړ جزئیات نه دي شریک شوي. د نړیوالو څارونکو په اند هر ډول پوځي تقابل کولی شي د سیمې پر امنیت، سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو پر اړیکې منفي اغیزه ولري. همداراز ملکي وګړو تل دا ډول شخړې اصلي زیانمنونکي وو، ځکه چې سرحدي سیمې ډېر وخت د نښتو اصلي ډګر ګرځي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.